فرض کړئ تاسو ته همداوس یو ایمیل راغی، په داسې حال کې چې تاسو ډیر مصروفه یې او د لوستلو لپاره یې وخت نه لرئ. آیا کولی شئ یاد ایمیل ته یوه معلومه ورځ او یو معلوم وخت ورکړئ څو جیمیل په همغه معلوم وخت د ایمیلونو په سر کې د یو نوي ایمیل په توګه در یاد کړي او تاسو یې ولولئ؟ سلامونه، وحید الله زیار یم. نننۍ ویډیو کې په همدغه مسلې باندې خبرې کوو. ویډیو تر پایه راسره وګورئ. درنو لیدونکو، له هر څه نه وړاندې راشئ په خپل موبایل کې جیمیل باندې کلیک وکړئ. زه له دې ځایه په جیمیل باندې کلیک کوم. تاسو ګورئ چې جیمیل زما لپاره خلاص شو. دلته تاسو لومړی راشئ خپل دغه د سنوز فولډر وګورئ چې په هغې کې تاسو سره کوم ایمیلونه سنوز شته یا نه. زه دې باندې کلیک کوم. تاسو ګورئ چې دلته ما سره هیڅ کوم ایمیل تر اوسه نه ده سنوز شوی. نو بیرته راځم پرایمري باندې کلیک کوم. فرض کړئ دغه اول ایمیل همداوس تازه زما لپاره راغلی ده، مهم ده، خو زه د لوستلو لپاره وخت نه لرم او غواړم چې جیمیل یې بیرته په دغسې یو وخت کې زما لپاره د یو تازه رالیږل شوي ایمیل په توګه باندې را تازه کړي چې زه هغلته وخت ولرم او تر څو ماته رایاد شي ویې ګورم د ایمیلونو په سر کې او همغه وخت یې ولولم. د دې کار لپاره تاسو لنډ په دې ایمیل باندې کلیک وکړئ. کله چې ایمیل درته را خلاص شو، له هغې نه وروسته په دغه دریو ټکو باندې کلیک وکړئ او لاندې راشئ سنوز باندې کلیک وکړئ. کله مو چې سنوز باندې کلیک وکړ، دلته ګورئ تاسو ته مختلف اپشنې درکول کیږي. لومړی اپشن لیټر ټوډے 6 PM. دغه لومړی اپشن تاسو ګورئ چې لیټر ټوډے ورته لیکل شوی چې 6 PM لاندې ورسره لیکل شوي، یعنی که چیرته تاسو دې باندې کلیک وکړئ دغه ایمیل به د همدغې ورځې په 6 بجو باندې د ماښام یا د مازدیګر په 6 بجو باندې تاسو ته بیرته تازه شي. د ایمیلونو په سر کې به د یو نوي ایمیل په توګه باندې ښکاره شي او تاسو بیا همغه وخت لوستلی شئ. او که چیرته 6 بجې هم وخت نه لرئ نو سبا ورځ ورته ورکولی شئ. ټومارو باندې کلیک وکړئ. سبا ورځ به تقریبا 8 بجې 8 AM د سهار په 8 بجو باندې به تاسو ته دغه ایمیل تازه شي، د منډې په ورځ باندې البته. همدارنګه نیکسټ ویک هم تاسو ورکولی شئ چې هغلته به بیا 8 بجې د ټیوزډے په ورځ باندې د سهار 8 بجې تاسو ته تازه شي د یو نوي ایمیل په توګه باندې. همدارنګه نیکسټ ویکینډ هم ورکولی شئ، یعنی د اونۍ په اخرو ورځو کې چیرته چې خلک رخصت وي نو په دغه ورځو کې هم تاسو کولی شئ چې دغه ایمیل دغسې برابر کړئ، عیار کړئ چې په همدغه د ویکینډ په ورځو کې تاسو ته را تازه شي او تاسو یې بیا ولولئ. او که چیرته په دغه څلورو اپشنو کې ستاسو هیڅ کوم اپشن خوښ نه شو نو تاسو کولی شئ لاندې سلیکټ ډیټ ان ټایم باندې کلیک وکړئ او دلته په خپله خوښه یو وخت ورته ورکړئ او یوه ورځ ورته ورکړئ څو جیمیل په همغه وخت او په همغه ورځ په همغه ټایم باندې تاسو ته دغه ایمیل د یو تازه ایمیل په توګه باندې د ایمیلونو په سر کې ښکاره کړي او تاسو په همغه ورځ باندې ولولئ. د مثال په طور باندې زه راځم د لیټر ټوډے 6 PM په دې باندې کلیک کوم، یعنی ورته وایم چې د نن ورځې 6 بجې د ماښام ته دغه ایمیل را تازه کړئ. اوس راځو دلته ګورو دغه ایمیل به د سنوز په فولډر کې جمع شوی وي. تاسو ګورئ چې هغه ایمیل دلته د سنوز فولډر ته راغلی ده او د نن ورځې 6 بجې به ماته بیرته د پرایمري په صفحه کې د ایمیلونو په سر کې راښکاره کړل شي او عموما لکه یو نوی ایمیل چې راځي په برجسته ډول باندې به هغلته ښکاري، ماته به رایاد کړل شي او زه به له همغه ځایه بیا په دې ایمیل باندې کلیک وکړم او وبه یې لولم. درنو لیدونکو، نننۍ ویډیو تر همدغه ځایه وه. تر بیا ښې چارې.